علاقہ کې مسلمانانو په قبرستان کې یو کسو هغه پکې سپی خخ کو نو هغه کې چونکه ټول مسلمانان د پنو په قبرستان کې نو هغه چې خبر شو سم غوسو بس راټول شو قاضي لراغله دا هغه وخت چې کم قاضي وو هغه قاضي ته وی چې قاضي صاحب دا پلان کې کس چې دی هغه زګوره زموږ د مسلمانانو په قبرستان کې سپی خخ کړی دی او ښا دا اوس دومره لکه نه پوهېږي چې د په مسلمانانو په قبرستان کې سپی خخو راپېښې کې رای ولې چې کله راوستو هغه ته وایي هلکه تا دا سپی ولې په مسلمانانو په قبرستان کې خخ کړی دی هغه ورته وایي جي دا د سپي چې کوم دی نو د وصیت دا کړی چې ماله مسلمانانو په دې قبرستان کې خخ کې بس قاضي غوسه شو وی غلط کار دیم کړی دی د مسلمانانو په قبرستان کې د سپی هم خخ کړی دی او اوس ماتم نیغ نیغ کېږي زما په مخکې داسې خبرې کوي چې هغه وصیت کړو وی قاضي صاحب تاسو پوره خبره خو واورئ که نه پوره خبره وی وایه پوره خبره څه ده وی هغه سپي یو وصیت دا کړو چې ما به د مسلمانانو په دې قبرستان کې خخ کې دویم وصیت یې دا کړو ما ته چې ته زما مالک او دا پلان کې قاضي چې دی تاسو یادولې زما د مرګ نه بعد بدله 1,00,000 دینار ورکړي 1,00,000 دینار بس چې قاضي دا واورېده چې زما لپاره خو د 1,00,000 دینارو وصیت هم کړی دی بس هغه وایي اورېږه په دې باندې زه لږ سوچ کوم سوچ یې کو لګیاو ګنټه نیمه لګیاو اخره کې چې فیصله اوروله وي یاره بس دا د سپي چې وصیت کړی وي دا یې ټیک کړی دی خلک حیران شو چې اوسه پورې خو قاضي غوسه و چې دا وصیت په قبرستان کې د مسلمانانو څنګه سپی خښی نو وی تاسو زما خبره واورئ که نه وی د سپي دا وصیت ځکه ټیک کړی دی چې دا سپی چې کوم دی دا د اصحاب کهف هغه څوکیدارۍ ته چې کوم سپی ناست و بهر وی دا د هغه سپي د نسل نه دی ځکه دته د مسلمانانو په قبرستان کې دا خخول چې کوم دی نو دا جایز دی هغه 1,00,000 چې کوم دینار و هغې د قاضي هغه فیصله څنګه بدله کړه نو شیخ صاحب په خپله انټرویو کې هم دغه خبره چې ده نو دې طرف ته اشاره کړې ده چې د بهر ایجنډه ده د خلکو له باقاعده پیسې راځي دي ته فنډینګ کېږي دي ځکه د علماو خلاف دا خبرې کوي او بعض علما هم په هغې کې شامل دي چې دا حق پرسته علما چې دي د دې وړه وړه خبره راوچتوي او دا خلکو ته غلطه پیش کوي چې دا وګوره دا غلطه خبره کړې ده هغه به یو مثال ورکړي او دی به وایي ته وګوره دا خبره په قرآن او حدیث کې چرته ده نو تا ته چې مخامخ کم خلک ناست دي هغه ته په یو مثال باندې پوهه کې نو هغه خو هغه ذهن ولا جوړولي هغه ذهن سازي کولی خو دې خلکو له ذهن جوړوي دا وګوره دا مولا دغه خلاف لګیا دی د قرآن او د حدیث نه خلاف لګیا دی د قرآن او حدیث نه بهر لګیا دی د قرآن او حدیث خبره نه کوي بس وی دا هغه ځای کیسه او د هغه ځای کیسه نو دا شیخ صاحب پکې د دې نشاندهي کړې ده خو چې په دې باندې څوک پوهېږي